کله به یم کله به نه یم وای که بیخي نه وم بیا به وژاړې میینه خدای به مې بیا د کلي خان کي بې ننګه یاره له کوڅې دې بارومه جانانه ته ملامت نه یې ملامت زه یم چې زاري درته کوم که زه مرید یم خو ستا یم کنې د ډېرو خلکو پیر جانانه یم لقمان خان فروټي چې د لوټو خونه کې راغلی فروټ عبدالله واوره چې په واده کې مینه سې ډېرو خیرنو به وي کړي میکاپونه د عبدالله د زړه دپاره یو څو ټپې به فرمایش ورته وایم عبدالله الوزر مبشر دغه فرمایش ستا فرمایش و ما پوره کړي تورې جامې ګرمۍ کې چا اغوستې دینه جانانه شک را باندې مه کړه ته به باسي کړې ما به ځان وژلی وینه وی زاری به ورته نه کوې پخپله به راځي که یار د قیدا زمو د کابله به راځي که یار د قیدا زمو د کابله به راځي وی سر می به بر ژړه مې سپینه سوله لیونی اوس په ما مینه سوله سر می به بر ژړه مې سپینه سوله لیونی اوس په ما مینه عیسیٰ خان فروٹی سلام خان فروٹی ویتا وفادار نایه و بازار یار شلو کسوش ناخشایه نکنم یاریستا وفادار نایه و بازار یار شلو کسوش ناخشایه نکنم یاریستا و بازوالا
بے قدر یم یارا تر تا شاغلی وی د دې درمان لري خوب دې زما په رقم رقصه چې لپې لپې ګولې خورې خوب نه درځي نه مایل په مینه کې مزیدي زه خبر نه وم چې ځواني بربادوي نه یوه مې دا تجربه وکړه چې د چا ډېر قدر کوم دشمن مې سي نه اختر خان سلیمان خیل نوی فرمایش وی د چرسو چې لمس که په غرمه کې ادم خان و د چرسو چې لمس که په غرمه کې ادم خان بیا ګډي وډي وایم په نشه کې ادم خان بیا ګډي وډي وایم په نشه کې ادم وی کله پټ سشکار کله وکړي اشاره پوهیږي دا وړه په ما کله خبره وي په ما کله خبره وي و جواني ولا صفوي هي زغسي Çek çeki